هر سړی ته چې ګورې صاحب د 2 روپو اخبار به اغستې نه چکړې به داسې به روانې او داسې به کېږي. څه چلو شو؟ ګوادر ورکو ګوادر نه ستا مور هم ورکړې د امریکې ته، ستا ښځه هم ورکړې د امریکې ته، ستا لور هم ورکړې د امریکې ته. ته د امریکې غلام یې، ته د ګوادر غمونه جاري لګې. پرون سیکریټریټ سره تېرېدم تونه لته په داسې ملک لکه دا مونږ چې پکې وو ټول لعنت. سیکریټریټ سره تېرېدم نو یو لوی قطار د 300-400 کسانو ولاړو. هلکه داسې چل دی ویلې دلته یوټیلیټي سټور دی، د غوړو ډبې پکې 35 روپۍ ارزان ملاوي، د غوړو ډبې پکې 35 روپۍ ارزان ملاوي. نو هغې له یو لوی قطار ولاړو نو زه ورته ودرېدم. ما الحمدلله ایو راته وایي چې ولې؟ مال خدای څه پېژندلي یې چې د 35 روپو ډبي ته به ټول ورځ تېرې ستا نمبر چې څه وخت کې راځي بیړه دې غر کشه ډبي خو به خلاصي چې دا 400 کسان پې ودرېږي. اوس ته دې ته لږ سوچ وکړئ، دې ته چې یوټیلیټي سټور داسې د اسمان نه را پرېوتی دی که د جهنم نه راغلی دی که د کوم ځای نه راغلی دی. کورم د میردین جومات شخم د دغه میلونو غوړي دي که نه بیړم غرکش. نو یوټیلیټي ته چې لاړو 15 روپۍ ارزان شو، بار دکاندار ته چې راغی 15 روپۍ ګران شو. دا څه مطلب؟ کورم د میردین جومات شه په خبره نه پوهېږئ. یوټیلیټي سټور پکې چا کړی دی؟ اورو بوری ده یوټیلیټي سټور کې ارزانه ده 10 روپۍ او بعض دکانونو کې ګرانه. نو دا یوټیلیټي سټور چې دی دا چین دی که جاپان دی که امریکا دا که لندن دی، دا څه شی دی چې هغې کې ارزانه ده او د پاکستان کې ګرانه ده؟ په یو ملک کې د خدای عظیم قهر باندې دا ملک او دا قوم اخته دی. دی که نه دی؟ خدای پېژندلو یی که نه یی؟ تاسو مغه نه یی چې په الیکشن راشي او دې سرمایهدارو ته ګډېږئ په سره؟ مغه یی که نه؟ اوس ورشئ چې د چا د غوړو میلونه دي در باندې پرون وزیران پاتې شوي دي چې د چا د غوړو میلونه دي ورشئ که نه؟ زما عزیزانو خدای پېژندي او ډېر خوند یې کړی دی. زه خو چې ورځ تېرېږي د اړه مې باغ کی یعنې توبه استغفار. شین مرچکې په 6 روپۍ کیلو چې خره ته واچوه والله کې وکړو. دا شنه مرچکي ته خره ته واچوه یعنی تاسو د خرو نم بتر یې. په 6 روپۍ کیلو شین مرچکې اور ان سبزی اغسطہ مالک سبز مرچاں دے دے. ما تو جی کتنے دے وہاں؟ کتنے دیتے؟ اتنے دے دینا. ما تا پتہ نہ ہوا گران دی مال اتنے دے دینا. ویلو اتنے دکاندار مطلب اتنے مال کیوں ویل 6 روپے کلو 6 روپے کلو یو دوه راواغست. مړه دومم په دې مخ په ورويشتم لدی غرقش. نو د لیډرینګ هسپتال ته کله لاړ شم دا اوس جاب والا ډاکټران دي. نو په دې غاړه کې سټسکوپ اچول په دې غاړه کې الله اورځ بولټن بلاک یو مریض پښتنه مې کول نو یو 15 را کوښنه یو ما سره وګاو والا دې مټ نه میونیو او سټسکوپ دې غاړه کې اچول. مال ډاکټر سره مبارک شه ولولې مالوسم درې ژوند کړه مړی مالوسم درې ژوند کړه داسې رواني چې اړو سړی درته سړی نخ کوي. ته څه پوهې؟ ته څه ډاکټر یې؟ ستا د ملک لندن او امریکن پاس ډاکټران چې بیمار شي امریکې ته او لندن ته ځي خپل علاج هم په خپله نشي کولی. ولې علاج؟ تر ننه پورې امریکا او لندن ستاسو بتکده ده چې وخت پوره شي ډاکټران ورته ولاړي سټسکوپ یې په غوږونو کې اچولي سادې سنبای نه ساوزي. ډاکټر اوهو ساري ډکې وشو. نو دا ډک به دې رئیسار کړی وی که نه؟ په دې جوګنشاه کې دننه د اسیه مالک یو د سیکانو ګوردواره وه ګوردواره. نو هغې کې ګرن پروت و د سیکانو کتاب. نو د اتوار په ورځ به دا سیکان خپې ابلخ پې ښځې او سړي روانو. پوښتنه به وکړه سردار جي کدھر؟ ویل به متھا ټیکن چلیاں متھا ټیکن. نو هلته به ورغه ګرن ته به سجده وکړه. نو نن هم زمونږ بتکده چې ده او متھا ټیکن امریکا ده او انګریزان دي. زمون پاکستان کې چې نظام بدلیږي نو امریکې ته اول لاړ شي سجده ورته وکړي چې کلنګټن صاحب خیال وکړه را باندې. نه نه ته په څه پوهېږې؟ ما تاسو په هغه ورځ کې نه وی لیدلي چې دا پاکستان جوړېده دلته اواز وشو چې سیکان راغله؟ ما لیدلي وی که نه؟ په بله د علاقې خلک چې یی چې چا په مخ کې پاکستان جوړ دی وایي په ایمان درته پته ده که نه؟ اواز وشو ویل سیکان راغله.
په دې بازار او په دې سړکونو د دارو د پاره سړی نه ښکاري، د دارو د پاره. بیا ما تاسو لیدلی نه د سن 65 په جنگ کې په دې جمعات کې زه پروت وم، پاس په دې کوټاګۍ چې کوټاګۍ کې پروت وم، نو ګوګو شونو یو چتراله طالب دې جمعات کې نو ما تاسو आवाज کې ته خدای هم سټیو باسز ما خود په تخته کتلې کنا، په تخته مې دا قوم کتلې ده ساري کال کړو. نو د مورچې سمره ناس چې ټول پر پاسه ده ور سر پټ کړه را دي غرکش ولی سر دې پراکوي الته جاز له شیشه ور کوي اوس پر باندې بم را ورځي. ما خو په تخته کتلې کنا، په تخته پړانګانو ما تاسو پیجندلې چې دا خپلو کې پړانګان یې مخې سره تماجه او ټوپک تلاش کوي. ما خو کتلې خبره در سره څوک نشي کوله، ما خو کتلې ما پیجندلې. دسی حکومت به خدای په دې ملک رانه ولي او خوب هم نه لیدې کی ان شاء الله د خیر د مخ به نه ګوري په پاکستان کې. پرون مازیګر یو رااله ماته تاسو جیلند تراوی کوي معلومه ما ختم نه ولې ما خاص اوسې باندې دی ول یار لسمه خلاص کړ او ساتوک دې خبر یې چې ګورم نو خزه به ور سره بربند روانه سری شونډه نه راي غاړه چې ګورم بل دیار لسی پاره مو ویلو مالخا هغه خزو خبرې چې پکې دي هغه سپارو تلانه رسیدلې جوړي په خدای باور کو چت پاسې دو منډه ملغه سپارو تلانه رسیدلې خزو خبرې چې پکې دي تا ختم نیولې تا پافس پسې دا قران اوري چې خدای وي قرنا فی بیوتکن خزې دی پکور کې کینی بار دی نوزي دا آیات ووري او پافس پسې او خزې دی بیا چې دې پردي سپی بوئی ته پاتیزانو پسې ختمونو باندې بزان خلاصې دا آیاتونه ووري چې خزې په پکور کې په زور نه ګرځي چې د پڼو आवाज هم پردې سړی وانه اوري. دا ووري او خزې دی په شامی روډ باندې پردي سړی بوئی او ته پاتیس پسې می ختم وکړه سچ دې برې شو جنت تلاړ جنت تلانو دا پس خدای غوا لنګ کړه ستا کور د غفلار مران دی. تاسو خیال راغی پښو په آرام کې نه مګه دې نه دلی چې مګه وګوره زبستا شیخي بیا تا ته وخه ستا بزرګي به بیا تا ته وخه. تاسو ورشي په دې کچارو کې وګورئ دا شیخان مو ګورئ او دا تسبو والا مو ګورئ دا بزرګان مو ګورئ په دې روزه کې وګورئ دا شیخان چې مخه ځان کو په بټ دا الکه ولې دې اړه دې غر کشه ول موته ول چې غل مخره دا مازغه ولوشت ما ته ویل چې غل مخره او پختونه کور دې وران شنو چې درته ویل چې غل مخره نو بیا باندې نه وشته دې اړه دې غر کش اوس هم دا خلق نسمه تیار جنگ دې د کشمیر چې د مړو شوق دې درته او د ډزو شوق دې درته راځي چې ورم ولا کمړ شوي شهیدان به یې کبندي پاتې شوي غازیان به یې تاسو د خپل تیزونه بیګاو بیا وګورئ ما ته تاسو معلوم نه خپل کې پړانګان یو بلتا خپل کې ترزن یو بلتا د خلکو ته تاسو ګورئ چې د مړي کټون درش نه مولام کتو دا موږ تلاوت زادي به خو بس خلک تنگ د څه وای کنه ته په خزه او شرمېږي چې ټول شپه بلو پرنٹ ګوري ته نه تنګيږي سینما کې چې 3 غنټې ناشته ته نه تنګيږي د شپې چې وی سی آر ته ناشته نه تنګيږي په ټلویزیون کې چې ډرامو ته ناشته نه تنګيږي او کومه له دغه صورت تیر کو نو ته چې تنګي کوم نو تاسو خنزیر بم سبا مردار او دا قران بزو در پسې درلېګم چې ډېر اخلاص کا او دا مليانو دې خدای بیره تبا کې چې د سړي زوی او نه سړي زوی نه ګورو قران ورپسې بشي سړي ته وګوره چې پرون د وی چې مولا اوس کوم مولا چې وګت قرات وای زمونږ د بالا معنی کې زما مرګري دي زمونږ د دې جماعت امام هغه غریب بیمار دی کله په ځان پوه نشي وګت قرات شروع چې راشي وای چې نن خو هغه امام صاحب داسې او د شله او پکې دا جماعت ده لري نه سره تاسو خدای خبر چاره بلا باندې اخته دا کله دې په سجده کې هیر شي ته درې غلو په دې سلور زلو یې په سجده کې وبش نظر دې وچو نو شکر نو باسي چې خدای ته په سجده دې ډېر وخت تیر کو ها ته چې تندې لا ګوله په دې سمکه ته چاته پروت دی خو ګورې ټول وایي چاته پروت نو چې په سجده الله ته ډېر سات امام نثار کړي نو ته شکر نو باس چې ته چې ود شو پکې قران د چا خبرې دي ها ته شکر نو باسي چې قران هغه وګت کو د الله خبرې دې لګي زیاتې واوري دي شکر نو باسي دې شینشه هغه کنزل په خله ناراضي چې لګ مې ریاخ زاره جمعه چې دا غړې وړې ويم زم جو بلی جمعه له بنر راځي که خیری زما ځان به مخلاص شیخ پړند راځي دا رامیانو خبرې خود څومره اوري
د ډمانو خبرې خو څومره اوري ورته شپه ورځ ناس ما خو ستاسو کورونو کې د ټلویزیون کمرې لیدلې دي غټې غټې متکې مچولې داسې ورته ډډه والي ورته ګوري که نه چا کره ټي وي شته لاس اوچت کوي نه خدای هم ورک که چې ورک شي داسې تکیام ورته والي او ښځې نر ورته ناست دي ما خو تماشې کړي اوس ما پسې چارې ډرامې کوئ اجازت دی درته که کنزل را پسې کوئ م اجازت دی که ښځه او لور راته کنځئ م درته اجازت دی هر څه چې وایي ما خو ستاسو تماشې کړي تر یو بجې م ورته ډډې والي او ډراما الکان په سرکونو لګیایي لانیا نن خو نیلامګر دی اوس خدای والله که زه پې پوهېږم نیلامګر څه ته وایي خو نوم مې اورېدل نن خو نیلامګر دی بیا په ما تېرېږي هر مازدیګر دا د سوټمارې زامن دا میندې چې سوټې تپي ټوله ورځ دا بې بسم الله پیدا چې دي دا الحرامیان په ما تېرېږي زه یې ګورم دغې باندې خو نه تنګېږئ او په قرآن نه اوږدېدو تنګېږئ نالت دې په مای چې زه به په تا قرآن وایم او زه به 3 سپارې وایم او په تا پسې به خدای په راستی کې درو بخم چې اوه ځایه مې حلال کړم بیا دې وخت کې ما ستاسو هدیرې لیدلې دي راته یې ښودلې دي چې والله که دې هدیره کې داسې مړی شته چې ته یې وګورې اوړه دې خوشحال شي دا قبرونو کې ناست دي او غوښې تې غوسېږي لګیا چې کوم نیکانو هم ما لیدلي دي 300 کاله پس مې لیدلي دي ثابت پراته کفن هم چینجو نه ووالی ما تاسو ته یو خبره کړې وه چې یو کار دی ستا د ملک سرمایدار طبقه چې ده اول خو روجي نیسي نه دې ته کډني ټربل شروع شي چې روژه هغه ورځ رانه یو سړي تپوس وکړو د یو دفتر کې وی جی ما ته کډني ټربل دی ډاکټر وایي چې اوبه ډېر څښه دا روژې که نه نیسم مالته به یې نیسي ویل ډاکټر راته وایي ما ډاکټر غل د دې ډاکټرانو چې منئ خدای به م کورم وران کي ورپسې ما ته وی چې ستا ګوډې باله ټیک شي چې ته وزن کم کړي 80 پونډه په ما خپل وزن هم کم کو او ګوډې مې هم ټیک نه شوې نور څه تکلیف چې درته وي واک کوه واک بچې په بل څه نه پوهېږي وایي واک کوه واک ګرځه دلته یو خانو زمونږ د بالا ماڼۍ کې په ګرځېدو یې بیړه تباه شوې وه اخر د خپو د مرض نه مړ شو واک کوه واک نو چې بل څه نه ورځي وزن کم کا یا واک کوه واک خو سم وایه چې نه پوهېږم که خبره مې دې پورې کوله چې د ماښامي کې تاسو ګورئ لکه شنمر یګي ګران دي زه اډو خورم نه ځه په تندر دې ولې چرګان ګران دي زه نه خورم نری غوښه ګرانه ده زه نه خورم غټه غوښه چې 38 روپۍ کیلو ده نه یې خورو زه ما درته تېرو جمعو کې ویلي چې زمونږ 15-14 کسه وي د کوره کل 4 کیلو د هفتې خرڅ دی 4 کیلو نه هلکه دومره پکې اچوي چې هغه بوی قدرې پکې وي نو یو ورځ ما ته کور کې وي چې دا بوی څه مطلب شو مالبوی دا مطلب دی چې دا دغه دی دا چته پیژنئ ټول چتی یې که نه چتی سلیمان علیه السلام ته ووایي چې زه تا ته روټۍ کوم هغه ویل ته ماله روټۍ څنګه کوې جي راځه کوم ځای کې وی د سمندر په غاړه سلیمان علیه السلام هم خیال وکړو چې یاره چتی دی او سلی خپکیا خو ځئ چې ځو سلیمان تخت اوچت کو سره د فوج او سره د ټولې عملې د سمندر غاړې ته لاړو هلکه چتیه څنګه چل دی روټۍ وکړه که نه دعوت دې چېرته دی هغه داسې والوتو یو مولخ یې ونیو مولخ یې ونیو په هغه مخوکه کې زور ورکو مړې کو مسله دا ده چې مولخ او مایې بې حلالولو نه جایز دی خوراک مولخ یې ونیو سمندر ته یې وغورځولو چتیه څنګه چل دی ویل دا سمندر دعوت دی که څنګه دعوت دی نه پکې غوښه شته نه څه شته ویل غوښه مې پکې ور واچوله مولخ و ان فاتک اللحم فاشرب المرقه کچاله تیکاو نه رسیده خوروا یې وسکئ نو د ټول ملخې سمندر خوروا کړه خیال دی راغی وی صاحب که چاته تیکاو نه رسیده نو خوروا یې وسکئ نو سمندر یې خوروا شوه سلیمان علیه السلام هم په خندا ځان مړ کړو ظالمه دا دې سر ډرامه را سره وکړه نو ما کور ویلي چې وروره دغې نه پاخوا به نه ځئ خو چاته چې تیکه نه رسي خوروا یې وسکئ ګرانه ده بینډۍ ګرانې دي وایي جي په 40 نو د بینډو د شکل ته اوس ته وګوره لکه د هغه وینه چې سکي څه شی ورته وایي جوکه د بینډو د شکل ته وګوره د جوکې په شان په تندر ولګي نو په 40 روپۍ کیلو خو مه یې خوره که نه مه یې خوره ټیپر ارزان دي خورایه لوګان ارزان دي خورایه ګازرې د ټولو نه خیري صاحب د ګاډو کې مزیدارې ګرځئ ووایي اوس چې سار راپاسې صاحب هله ګوادرې ورکو امریکې ته هله ګوادرې ورکو الا گوادر ورکو تاسو به مونږ گوادر پیژنئ محمد الا وی گوادر ورکو الکه دا گوادر څه شه دی
وای گوادر ورکو کنه امریکای ته. دا داسې چلو په مسلو نه پوهېږي. دا داسې چلو چې د بادشاه یو دوبي و، د هغه خر یې لنډۍ نامه وه. څه نامه یې وه؟ نه ټول ووایي لنډۍ. دا خر لنډۍ نامه. لنډۍ مړ شو. د دوبي ښځه های ځکه چې د هغه میړه مزدوري په هغه خر کېده. په جړه راله د بادشاه ښځې ته وی چې ولې بادشاه ښځه ورته وی چې ولې جاړې وی جي لنډۍ مړ دی. اوس بادشاه ښځم دا پوښتنه نه کوي چې لنډۍ څوک دی. د بادشاه ښځم په جړا شو چې لنډۍ مړ دی. بادشاه کور ته راغی چې ګوري ملکه جاړي. د بادشاه ښځه چې جاړي او ستاسو په ایمان وایي چې بې نظیره څوک په جړا وګوري نو د بالا ماڼۍ دا پرکټي به هم ورته په جړا شي که نه؟ مونږ خو هم بچي یو که نه؟ زمونږ مور ده ته پوه شوې که دا نه دا مور خو زمونږ مور ده که نه؟ مبارک هم شه. اوس چا په جړا وګوري. بادشاه راغی چې ښځه یې جاړي. ښځې څه چل دی؟ لنډۍ مړ دی. بادشاه هم په جړا شو. دربار ته لاړو، وزیران ناست دي، کابینټ لګېدلی دی، بادشاه جاړي. بادشاه قبله عالم خیر شه لنډۍ مړ دی. ټول وزیران په جړا شو. چې وزیران په جړا شو لنډۍ مړ دی. یو وزیر پکې هوښیار غوندې و، پوښتنه وکړه چې دا لنډۍ څوک دی؟ د بادشاه د زوی لنډۍ نامه ده که څه بله ده؟ بادشاه نه یې پوښتنه وکړه چې صاحب دا لنډۍ څوک و؟ وی خبر نه یم، ښځې مې جړل چې لنډۍ مړ دی، زم په جړا شوم. بادشاه کور ته راغی، ښځې ته یې وی چې ښځې دا لنډۍ څوک دی؟ ټوله بادشاهي دې په جړا کړه، بیړه دې غرقه شوه. ویل زه څه خبره یم، خو د دوبي ښځه راله چې لنډۍ مړ دی، هغې جړل، زم په جړا شوم. د دوبي ښځه یې راوغوښته، ویلې خونه دې ورانه شه، دا لنډۍ څوک دی چې ټوله بادشاهي دې په جړا کړه؟ وی لنډۍ زما د میړه خر و. نو وروره ګوادر چې دی هغه د دوبي خر دی. پته نه لګي چې ګوادر دی څه شی، خو ګوادر یې ورکو. هر یو سړي سهار اخبار اغستی او ګوادر یې ورکو او ګوادر په کوټه کې یو ټوکړه ځای به یې امریکې له ورکو. ستا ټول ملک یې امریکې ته حواله شوی دی، خوار چې ته د ګوادر غم جاړې. ستا ټول ملک د امریکې دی که نه دی؟ ووایئ تاسو په ایمان ټول ملک دی د امریکې دی. نو ګوادر یې که ورکړی، پرون ستا په بډهبیره کې بیس ورکړی که نه ورکړی؟ د بډهبیرې بیس کې نن نه پورې آرمي والا مزې کوي، لګیا دي که نه دي کوي؟ ستا ایرفورس والا پکې مزې کوي که نه کوي؟ ګوادر یې ورکو دا اخبارونو والا دي صاحبه، د بني اسرائیلو عذاب دی. سهار راپاسي داسې شی به پکې وګوري چې ټوله ورځ به خپل زخم سټي. په خبره به پوهېږي نه. کم شی چې ګران دی ته پرېږده، تھرو آؤٹ پاکستان دی قصدو کې پړه کې چې غوړي نه خورو نه یې کوم. یو څو ورځې ته اوږې سره سور مرچکي ټکېدلي سره روټۍ وخوره او دا غوړي خوراک پرېږدئ، ته وګوره چې په خپل ارزانېږي که نه ارزانېږي. کم شی چې ګران دی ته پرېږده، ته وګوره چې ارزانېږي که نه ارزانېږي. خو چې کم شی ګران شي دا بدبخت قوم زیات نور ورپسې شور جوړ کړي، اعلی په توت کې کښېني. عزیزانو عرض مې دا و چې څه به درته ووایم، والله زړه مې ستړی شو. د زړه داندرې مې بلکل مړاوې شو. رحمان بابا شعر دی وایي ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې، ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې، زه د هره ګړی وینم چې خپل سر خورې. عقوبت باد یو خڼ د سینې وځي، عقوبت بد یو خڼ د سینې وځي، ته چې تل په هر یو خاخ باندې سمر خورې. کچا تله د انصاف په لاس کې درکړه، نو خپل خر او د بل اسبه برابر کې. انصاف تله کچا لاس کې درکړه. یو سلور کتابه د اسمان نه نازل شوي، یو سلور په هغې کې سل چې دي هغه صحیفې دي او سلور کتابونه دي، تورات، انجیل، زبور او قرآن. دا سلور کتابه دي او سل صحیفې دي. 104 کتابه د اسمان نه نازل شوي. عزیزانو اوس دې ټکي ته سوچ وکړئ چې هر یو صحیفه به چې یو پیغمبر ته راتله نو مکمله به جبرائیل علیہ السلام راوړه او پیغمبر ته به ورکړه چې ستا د پیغمبرۍ دا قانون دی، په دې ته ګوره او خپل نظام په دې چلاوه. صحیفو دور چې تیر شو څه وخت کې او د کتابونو دور راغې، نو تورات او انجیل، زبور، مکمل کتاب به جبرائیل راوړو او پیغمبر ته به ورکو چې دا ستا د پیغمبرۍ قانون دی، دې ته ګوره او خپل پیغمبري نظام په دې چلاوه. اخیری کتاب چې هغه انجیلو چې کوم عیسی علیه السلام ته ورکړل شوی، دینه بعد
سکم شپک سوا کالا پا دے منس کی تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث شو او عمر سلویخ کالا شو دلتا یو دکار ٹھکے ووری چھے 1,24,000 پیغمبران ہوتا اللہ ماشاءاللہ پیغمبری بچے ورکڑے کے دن سلویخ کالا پس پا ورکڑے کے دن چه عمر بے سلویخ کالو تا ارسیدو نو بیا با پیغمبری ورطا ملاو داغه وجه داوا چې دا بلوغ چې دی بلوغ سړی چې بالغیږي نو دا په دوه قسمه دی یو جنسی بلوغ دی سورلس پنځلس کاله پس سړی بالغ شي او یو عقلی بلوغ دی نو عقلی بلوغ چې دی هغه سلیخ کاله پس کیږي جنسی بلوغ 15-16 سال بعد اوش او عقل چې کاملیږي او بالغیږي نو په سلوختم کال بالغ شي او کمال ته ورسي نو پیغمبري چونکه ډیره لویه ذمہواری و نو الله به سلوخت کاله پس ځکه ورکوله چې عقل کمال ته ورسي نو غینه بعد به ورته بیا د پیغمبري ذمہواری حواله عزیزانو سلوخت کالو نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نزول قران شروع اوس دا قران چې نازلېدنو د رمضان میاشت او د غزه کمزیو د غزه چې غار حرا ورته وي په مکه معظمه کې په مینا کې یو غر دی چې هغه غر ته غار حرا وي پاس په سر کې دغه یو غار دی ا قدرتی داسې جوړ دی چې یو غټ کانه په پروت دی او دای باندې کانی دی او منس کې سورم غوندې دی دا غار حرا په داسې ځای کې دی چې ته په کې ناشته نو د هغه ځای نه بتا ته بیت الله شریف ښکاری رسول الله صلی الله علیه وسلم شپږ میاشتې په دغه غار کې چلاو خړل به څه خوراکي څو کور ته براغه دغه وخت کې مشره بیبي چې وا بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه به ورته قجوري او ستوان د دې غنمو نه جوړ شوی سپخت غوندوي دا او قجوري او به دا به یو ځان سره د لسپینزل سورزو خوراک او په دغه غار کې به دغه وخورو او بو ګټ به ورپسې وکړو ناستو د الله په ذکر کې به مشغول شپږ میاشت عزیزانو د الله محبوب ترین انسان شپږ میاشتې په غار حرا کې داغه خوراک قجوري او ستوان دي او بدی او انتظار کوي د الله د رضا او دغه شپږ وړه میاشتې روزم ده تاسو د رسول الله نه خلک خلق نه یي کوي ها چا چې د قران انتظار کولو په غار حرا کې ناستو او د غنمو د اوربشو پخت به خوره او چې کجوري به خوره او به پیوس کړي تاسو دا غنه لوی خلق خو نه تاسو د جنگ بدر د صحابو نه لوی خلق نه کنه چې د روزي میاشت او د عرف شکال میاشت عرف شکال او دو صحابو یو کجوره نیمه کړي دا په دوه کسای په روزنی ولید تاسو دا غنه لوی خلق نه نو عزیزانو عرض میں داو چې کئی آغاز سے چپ خدای تا منظور دا دے کائنات مالک صرف دا خدای ذات صرف پا دے روجہ کی کا خیالو کی دے ملیان هم بدل جوڑ کری پا دے تراو کی او پا دے ختمونو کی او سیب یو زین اوزگاری کی پا بل زی اور منڈا کی بل زین اوزگاری کی پا بل زی اور منڈا کی دلتا ددرش پو ختم دے اولتا ددرش پو ختم دے لکا پا آرام کی نما ددرش پو ختمونو کار کی گی ددریش پونا چې د 3 غنټو ختمو کیم خدای په جندنیا والله کدی پریدي اول خو په دې مسله پته وکړه چې یو ختم پټول روزه کې سنت ده دا حافظان چې 15 شپږ ختمونه کوي دوی په نیت صحیح کیږي دا مسالې پختنه مو کوي یو ختم چې حافظ وکي سنت ادا شو دویم ختم دریم سلورم پنځم چې کوي د پس بیا نیت صحیح کیږي کنه ځکه چې دا ختم د نفل او ستا ختم د سنت وي نو د سنت نیت په نفل پس کیږي چې زمانیت د فرض یو تارا پسې د سنت استاموس کیږي یا ز سنت کوم او تارا پسې د فرض نیت تر استاموس کیږي نو یو هلم جوړ کړی دی چې به شیخان یو ګریم ګمنس کړیو پلاني ځله ختم لروانه مو تر و لروانه مو پلاني ځله باران کې تباله سټ کېږي چې امریکای نه کټ اف شي او د غار حرا غونډه دوربشو په ستوانو په وخت روم او د امریکای غنم بنخرم او امریکای سره تعلق نه ساتل ایران پخپل خدای ودرو نو چې امریکای سره کټاف وکړو کنه ایران خو تباه نشو ایران خو غرق نشو هغه ایران چې نن ته په پاکستان کې ورته کافر وي پیزوانه چوره او امریکای ته دغه سفارتکار يرغمال کړیو او امریکا غوندي اړیانه کړی او علاج ولا نه ورته ته خو ټپی د انګريزانو ته خو پټی د انګريزانو ته خو د انګريز توخمه
نو عزیزانو عرض می داو چې په آرام کې نه ختمونو پسې ډیر ګرځي ما په اللهم دا روزنی سي او ما ته وایي او د غافزان چې دي دغه ډیر پرې دی ما خیال امراغه سجل ختم نیولې دي